پښو د چاودو پوندو او یا د پښو د چاودو تلو لپاره بهترینه نسخه. هغه څوک چې زیاته صفایي مراد کوي خو صفایي سره بیا هم د پښو د پوندو څخه شکایت کوي، پوندې چاودیږي، دوی نه ښه کیږي، د دې نسخې په واسطه کولی شئ د پښو د چاودو پوندو علاج وکئ. نو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو یوه یادونه کوو که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. یعنې که چیرې پښې مو چاودیږي یا مو د پوندې چاودیږي، د دې علاج په واسطه کولی شئ درملنه وکړئ. نو دا شیان به تاسو پیدا کړئ. شپې د ویده کېدلو څخه مخکې به دا طریقه تاسو ازمایئ. دا شیان به تاسو پیدا کړئ. یو وړوکی ګیلاس د لیمو اوبه، 4 کشوغې د زیتون تیل او 1 کشوغه وزلین په 3 لیترو ګرمو اوبو کې واچوئ. هغه به سم سره ګډ کړئ. وروسته د خپلې پښې په دغه اوبو کې کیږدئ. پښې یا چاود ځایونه د 10 دقیقو لپاره وموښئ. وروسته د پښې په وازلین غوړې کړئ او ویده شئ. دا کار اوله هفته یوه شپه نه بله شپه د شپې د ویده کېدلو نه مخکې عملي کوئ. وروسته د 1 هفتې څخه بیا په هفته کې یو ځل دا کار ترسره کوئ. دا هغه پورې دوام ورکوئ چې د پښو د چاودو پوندو علاج مو وشي. انشاءالله په دې سره به ښه کیږي. نو دا ویډیو مې د تاسو لپاره برابره کړه په دې هیله چې خوښه مو شي. که خوښه مې شي ویډیو در سره لایک کړئ او د نورو پښتنو ملګرو سره هم شریکه کړئ. په اخر کې زموږ چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. د ویډیو کتلو څخه